چارسده او تمنځي طارق آباد کې د کور دننه سلندر دماکه شوې ده. پیښه کې 2 ماشومان مړه او پلار یې جوبل شوی دی. مړه شوي ماشومانو کې 15 کلن هلک او 6 کلنه جینۍ شامل ده. امدادي ټیمونو د پیښې ځای ته رسیدلي دي. مړې او جوبل تن یې هسپتال ته منتقل کړي دي. چارسده او تمنځي طارق آباد کې د کور دننه سلندر دماکه شوې ده. په پیښه کې 2 ماشومان مړه او پلار یې جوبل شوی دی. مړه شوي ماشومانو کې 15 کلن هلک او 6 کلنه جینۍ شامل دي. امدادي ټیمونو د پیښې ځای ته رسیدلي دي. مړې او جوبل تن یې هسپتال ته منتقل کړي دي. چارسده او تمنځي طارق آباد کې د کور دننه سلندر دماکه شوې ده. په پیښه کې 2 ماشومان مړه او پلار یې جوبل شوی دی. مړه شوي ماشومانو کې 15 کلن هلک او 6 کلنه جینۍ شامل ده. امدادي ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. مړې او جوبل تن یې هسپتال ته منتقل کړي دي.